السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه خیر دی؟ برابر یې ټیک ټاک. سلامونه مې واخلئ. ډېر وخت بعد لایف ویډیو هغه په یو مقصد او په یو دغه باندې چې زبرګې اختر غټ اختر را روان دی. نو ټولو ملګرو ته دغه یو پیغام چې د ګاونډي په بازار کې د هر سړي د هر غریب خیال وساتو، د هر سړي سره مینه وکړو، هر سړی په دې خوشحالو کې د ځان سره شریک کړو. کم خلک چې دا ځل د حجونو نه پاتې شوی دی نو هغوی ته سپیشل دغه سوال کوم چې کمې پیسې تاسو حج له وخت کوئ او لا نړی د الله په کور کې به هم نصیب نه شوی، نو هغه پیسې چې کمې دي هغه په دې غریبانانو باندې په دې خوشحالۍ کې په دې پیسو باندې دا غریبانان د ځان سره شامل کړئ، ځکه چې ژوند ډېر قیمتي دی او د ژوند نه خوند مزې اخیستل غواړي. پرې بازارونو کې موږ وینو ډېر ماشومان وږي خرڅوي، د ډېرو خلکو جامې نه وي، اکثر د دې سټورونو مخې ته ولاړې، تا ته وایي ماما ماله چپړې واله، بل ته وایي ماما ماله چپړې واله. نو هر سړی وایي چې زما بچی دی ښه وی، هر سړی هغه په دې اختر کې ونازولې، ښکلی مې کړې. د چا هم خپل بچی په دې دغه باندې نشي سود، په بده ورځ نه سود کېږي، خو د غریبۍ مېرمن د واخلم سړی به ستړی وي، د بل زړه به ساتي. نو کم سے کم په دې خوشحالو کې رضان سره دا خلک شریک کړي. زمونږ خو په خپله چې څه زړه او څه ایمان و دا جامې انشاءالله وسم دي او په اختر کې به مي ما چې په 2000 روپۍ ځان له جوړالم او زما د ګاونډي جامې نه، قسم په خدای چې زما وس نه کېږي، نو چې زما د ګاونډي جامې نه نو زه نه کوم داسې په اختر کوم، د اختر خوشحالي مانځم، هر څه کوم، خو داسې د جامو خوشحالي نه کوم چې تر څو پورې د هغه په څښا جامو کې ګرځي نو ماله پکار دی چې زه په څښاو جامو کې وګرځم، که هغه په پاکو جامو کې ګرځي نو ماله پکار دی چې زه په پاکو کې وګرځم. ټیک ته د یو سړي سره به پیسې وي، یو سړی به د ژوند په هر ډګر په هر لار برابر وي، خو غریبانان په دې کې د ځان سره شاملول غواړي او د غریبانانو مرسته کول غواړي په دې کې. نو الله مو روغ لره، خدای مو ژوندي لره. او دویم پیغام مې دغه دی چې په خپلو کشرانو باندې ډېر غټ پام وکړئ، ډېر غټ احتیاط وکړئ. یو خو د دنیا کې دغه د وبا خبره ده، دویمه خبره دا ده چې د موټر سایکلو نه ډېر غټ احتیاط وکړئ. داسې خلک یې وړله چې د هغوی مور پلار خویندې وروڼه بیا د ژوند په تېرولو باندې ستومانه دي، هغوی ژوند ته بیا زړه نه کېږي چې خپل بچی ور یادېږي، خپل ماشومان د کور هر چاته چې یادېږي چې دا په موټر سایکل مړ دی، مرګ شته، له مرګ نه څوک تښتېدی نه شي. بل په دغه خبره کې ډېر غټ احتیاط وکړئ، دا به باید زموږ د ژوند دپاره ډېر ښکلې یوه ذریعه وګرځي، ځکه چې ژوند ډېر قیمتي دی. موږ له پکار دی چې د ژوند قدر وکړو او موږ له پکار دی چې د ژوندو قدر وکړو، خو په ژوند وکړو. چې کله مړ شي او بیا ورسره بله ولیکو چې یار ډېر ښه سړی و، نو نه، داسې نه ده پکار. موږ له پکار دی چې د هر انسان قدر وکړو او د هر انسان سره مینه وکړو. نو په دغه خبرو باندې یو څو دقیقه خبرې مې راته کولې، نور خو د خاص پیغام نشته. بل خبره درته دغه درېیمه خبره، شهاب بھائی ملګرو ته سلام وکړه یاره. السلام علیکم. لایف شروع ده نو ټیک ته مهرباني. نو بله خبره دغه وه، نور څه نشته دی، بس احتیاط لازمي دی، ژوند قیمتي دی، د ژوند سره هم مینه وکړئ، د انسانانو سره هم مینه وکړئ. باید که په چا باندې ښه لګېدلي وي، خو یو ښه که په چا بد لګېدلي وي، بخښنه غواړم. دغه ویډیو د ملګرو سره شیر هم کوئ چې هر سړي ته دا خبره ورسي. او نور زموږ سره په خپله یو میاشت مخکې څه مسله شوې ده، زموږ یو ملګری پیروز بھائی د قطر نه مونږ ګوري. نو وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. نور په خپله د ما سره یو میاشت مخکې څه حادثه شوې ده، الله دې خیر کړي. او په د دې وجې نه زه لایف هم نه یم راغلی او نه مې پې څه خبرې په هغې باندې کړي دي. نو انشاءالله هغه به رسره هم بیا ډسکس کوم. د الله په امان ژوند کوئ، مزې کوئ، او زما له طرفه راته ایډوانس څو ورځې مخکې اختر مبارک شه مسافرو ته، وطنوالو ته، کم ځای ته چې زما غږ رسي ټولو ته زه د اختر مبارکي وایم. الله مو روغ لره، الله په امان.